الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة نغی ویشتم 27 نمبر آیات. اللہ رب العالمین مخی آیات کے حکمت الامثال د مثالونو د بیانولو حکمت اغا بیان ک. اول یدلو به کثیرا ډیر خلق پی گمراش، او دویم یهدی به کثیرا ډیر انسانانو ته هدایتم پیوش. خو څوک پی گمراه کیږي؟ الفاسقین، نافرمان. فاسقین څوک دي؟ په دې آیات کې تعریف د فاسقانو. الذین، فاسقان هغه کسان د ینقضون چې ماتي عهد الله، د الله لوزونه او وعده، من بعد میثاقه، پس تکلکوالی او مضبوطوالینا، ويقطعون او پریکئی ما امر الله، هغه څه چې الله امر کړی دی، به په پیوسوالی د هغې ان یوصل چې پیوسته دې کړی شي، ویفسدون فی الارض، او فساد کوي په ځمکه کې، اولئک هم الخاسرون، همدغه کسان دوی دي تاوانیان. نقص په لغت کې سپړتلو ته وایي، د پړي غوټي چې وسپړي دي ته نقص وایي. سورة نحل 92 آیات کې د لفظ راغلی دی ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها. یو زنانه وه، هغې به هغه پړي سپړتلو ته، کولاولو، پرانیستلو ته نقض وایي. خو دلته خو عهد الله ته اضافت شوی دی چې د الله وعدې ماتئ. فاسقان هغه کسان دي چې د الله وعدې ماتئ. دا عهد الله څه شی دی چې دوی مات کړي؟ مصداق د عهود الهیو، الهی وعدې سوي. دا هغه وعده وه چې الله رب العالمین د دوی نه اغستې وه او دوی ماته کړه. دویم، بعض علماء وایي چې دا هغه وعده ده چې په عالم الذر، عالم الذر او عالم الارواح یو دی. ګورې زمونږ روحونه نو عالم الارواح، په شکل د ذرو نو عالم الذر. د آدم علیه السلام د ملا نه ټول نسل الله پیدا که، جنتیان په ښي لاس کې، جهنمیان په ګس لاس کې. دې ټولو نه الله وعده واغسته، الست بربکم، زستاسو رب یم؟ قالو بلا. انسانانو ویل چې او ته زمونږ رب یې. دغه وعده اوس چې کوم انسانان ماتوي، د الله وعده ماته کړه که. دریم، عهد الله نه مراد معجزات الرسل والانبیاء. رسول او نبی معجزات راوړي او څوک یې ونه مني
نو دی نبی او رسول له خو معجزې الله ورکړي دي چې وی نه منلې د الله وعده ماته کړه. څلورم عهود العباد فيما بينهم، د الله وعده ماته یعنی بندگان خپل منځ کې چې کوم لوزونه دي هغه ماته. یو بنده بل سره وعده وکړي استماته کې، لوز وکړي، قسم وکړي، قول یو بل لور کې او دا ماته کې. نو د بندگانو د لوز اضافت الله ته ولې وش په کار و چې عهود الناس ویلې وي یا عهود العباد ویلې وي. اضافت الله ته ځکه وشو چې الله ویلي دي بندگانو ته چې د لوز خیال وساتئ. د لوز په خیال ساتلو حکم الله کړی دی، نو اضافت ځکه الله ته وش. بل وعده د ایمان ده، ځکه فاسقین ویل فاسقان په مدینه کې یهودو او منافقانو، دا دوه ډلې فاسقانو مدینه کې. د الله وعده ماته کړه یعنی په آخري نبی ایمان را نه وړه. ځکه قرآن کریم کې هر نبی د خپل امت نه وعده اغستې وه چې دا پیغمبر راشي لتؤمنن به ولتنصرن، په ده به ایمان هم راوړئ او مدد به کوئ. کم یهودي نصرانی چې په رسول الله علیه السلام ایمان نه راوړي وعده د پیغمبرانو یې ماته کړله. څو شو؟ پنځه شپږم الانکار عن الادله العقلیه. عقلی دلایل شته لکه دا اسمانونه، دا ځمکې، دا غرونه، دا د الله په وحدانیت نښه ده. یو سړی د عقلی دلایل نه مني، دام د الله وعده ماتول دي. نو ينقضون عهد الله، د الله دغه وعده ماته کړي. عهد ماده قرآن کریم کې شپږ څلوېښت ځله راغلی ده. عهد، عهود درې معنی دي قرآن کې. یو ته امر الله وي، د الله حکم. دویم نهی الله، د الله چې د څه نه منع کړي هغې ته وعده وي. او دریم عام وعده، هغې ته عهد وي. من بعد میثاق، ماتهی کله پس ته مضبوطوالي نه. میثاق لفظ قرآن کریم کې 15 ځله راغلی دی او ماده میثاق او وثق دا چې دا 18 ځله راغلی ده. میثاق هغه وعده ته وایي چې مضبوطه په قسم سره. عربو کې عادت دا و یو سړی به بل سړی سره لوز کو، وعده به کوله، نو په دې وعده کې به یو بل لاس ورکو. دا زمونږ استاد خلک هم کوي، قول چې ورته وایي. د دې قول د پاسه به قسم وکړو. نو عام وعده ته به عهد ویلې، چې قسم به په د پاسه وشو هغې ته به میثاق ویلې. دا مضبوطه شوه په قسم باندې. لکه اوس چې خلک مضبوطه وعده کوي نو څنګه کوي؟ قرآن کریم راوالی په منځ کې کیدي، لاسونه پې کیدي، نو دې ته خلک مضبوطه وعده وایي. نو دا ظالمان راولګېدل او داسې مضبوطې وعدې ماتې کړې. ويقطعون ما امر الله، پرې کوي هغه څه چې الله امر کړی دی. به معنا بوصله، الله ویلي دا شیز پیوسته کوي او دوی لګیا دي پرې کوي شلی. وصل دی ته وایي چې ته یو دوه تارونه غوټه کې، دا وصل شو. قطع دی ته وایي چې قینچي یا چاړه راوالي په منځ وشلي. الله ویلي دی زما دا حکم پیوسته کا، غوټه کا، جخت کا، او دوی لګیا دي کټ کوي. ایو صلا دا په تاویل د مصدر سره بدل دی د ضمیر د بهینه، یعنی معنا د څه شو؟ ويقطعون ما امر الله بوصله،
هغه څه پرې کوي چې الله حکم کړی دی چې دا پیوسته کوي او دوی پرې کوي. اوس داسې شی دی چې دوی پرې کوي او الله ویلي دي پیوسته کوي. نو امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي هر ګناه په دې کې داخله ده. ځکه د ګناه په باره کې الله فرمایلی دي مه کوئ، او یو انسان ګناه وکړله نو داسې شوه لکه دې انسان چې د الله حکم وشلولو، حکم یې مات کړ. واړه جدا کوي دلته راوله یو بیل بیل نو دا اره ګناه چې دا انسان یې وکړي داسې شوه لکه د الله رب العالمین حکم یې چې وشله او ماتې کړ. دویم د انبیاو کتابونو کې فرق کول. فرق د انبیاو کتابونو کې فرق دا دی لکه یو سړی ووایي چې تورات منم خو انجیل نه منم. نو ګوره الله ویلی دی چې انجیل مو منه او دی نه مني دا کافر شه، د الله حکم یې قطع کړ. یو سړی وایي قرآن منم خو تورات او انجیل نه منم، دم د الله حکم مات کړ. موږ به ټول کتابونه منو ښه په رسولانو کې. یهود وایي موږ موسی علیه السلام منو خو عیسی علیه السلام نه منو. عیسایان وایي موږ عیسی علیه السلام منو، موسی علیه السلام او نبی علیه السلام نه منو. موږ مسلمانان وایو 1,40,000 کم و زیات ټول پیغمبران موږ منو چې حق پیغمبران. د یو پیغمبر ګستاخي بې ادبي زموږ دپاره جایز نه ده. نو یهود او نصاراو د الله حکم شلولی دی. لنډه دا ده چې هر هغه څه چې الله ویلی دي مه کوه او چا وکړه د الله حکم یې وشلو، او الله ویلی دي وکړه او ویې نه کړه هم د الله حکم یې وشلو. ټول ګناهونه ټولې خبرې پکې راځي. بل پکې صلة الارحام هم راځي، خپلولي. د خپلولیانو په باره کې الله فرمایلی دي خپلولي وپالئ. صلة الارحام خپلولي پالل دا بیل که کنه ویلېږه کورونو ته ولېږه چې ځي ځای وته. صلة الارحام د خپلولۍ په باره کې الله فرمایلی دي خپلولي وپالئ. یو سړی خپلولي نه پالي د الله حکم یې وشله. ويفسدون في الارض ان يوصل ماده د وصل قران کریم کې 12 ځله راغلی ده. ويفسدون في الارض قرانه کې فساد کې پزمکه کې. فساد کې پزمکه کې. امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي دوی کم فساد کو چې دلته الله فرمایي چې دوی فساد کوي. هغه وایي دلته د فساد مطلب دی عبادت غیر الله والظلم. د غیر الله بندگی شرک کول دا غټ فساد دی، او په یو بل باندې ظلم کول دام غټ فساد دی. عام گناهونه کول دام فساد دی. د رسول الله علیه السلام په دین پورې استهزاء کول دام فساد دی. او امام نصفی رحمت الله علیه مدارک والا هغه وایي غلاګانې شوکې کول ډاکې دام فساد دی. نو فساد دا لفظ عام دی. بدلته 3 الفاظ د فسادیانو د پار راوړل. اول نقض ماتول سپړتل. دویم یقطعون پرې کول.
او دریم یفسدون فساد. دې کې ترقی د ادنا نه اعلی ته. یو شیز چې وسپړه ته کولاو شه امکان لري چې به ته غوټه شي، سپړتلی شیز غوټه کېږي، خو چې وشلې د بیا لږ سخت شي ځکه کمیږي او هغه شانتې بیا راځیم نه. خو ځا چې وشلې د بیا به هم ګزاره وکړي قطع نه پس. خو یفسدون فساد دې ته وایي چې راوالې تار تارې کې اور ته واچي چې یو شی فساد ته ورسېده د دې علاج نه کېږي. نو دوی کې د ورانې د ادنا نه واله تر اعلی پورې موجود دی. اولئک هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي. دلته تخویف راوړی یاره چې تاوان به وکئ. دا تخویف مرتب دی په دغه دریو کارونو. چا کې چې نقض راغی سپړتل د الله د حکمونو، دویم کټ کول پکې راغله، دریم فساد پکې راغی، نو همدقه کسان پوره تاوانیان دي. خسران څه ته وایي؟ خسران ویلی کېږي هغه تاوان ته چې انسان پکې رأس المال د مال سرم وبیلي. لکه 1,00,000 روپۍ کاروبار ته واچولی، د 1,00,000 روپو 10,000 ګټه و 10,000 ګټه تیسته ورکه شوه، تاوان خو شه د عام تاوان دی، ولې ګټه یې ونه کړه. خو داسې تاوان پرې راغی چې هغه 1,00,000 روپو نه هم پکې خلاص شي. الله د کافرانو په باره کې خاسرین وایي، الخاسرون. ولې؟ کافرانو داسې تاوان کړی دی چې سر یې پکې بیللی دی. ثواب خو پرېږده ثوابونه ورته نه میلاویږي، الټه به په دې عملونو باندې جهنم ته لاړ شي، سر یې پکې بیللی دی. نو د آیات نه اوس معلومه که په آیات کې د خسران 3 کارونه ذکر شو، 3 سببه. اول نقض العهد، وعدې ماتول، دا د تاوان سبب دی. دویم د الله حکمونه کټ کول، دا د تاوان سبب دی. او دریم فساد کول، دا د تاوان سبب. د تاوان څلورم سبب چې دا په قرآن کې بل ځای کې راغلی دی، هغه د شیطان سره دوستی کول. سورة النساء 119 آیات کې هلته فرمایي چې دا هم د تاوان سبب دی. نساء 119 ولا امرنهم، دا آیاتو کې دی ولا اضلنهم ولا امنینهم. نو لاندې فرمایي ومن یتخذ الشیطان ولیا، چا چې شیطان سره دوستی وکړه فقد خسر خسرانا مبینا، ښکاره تاوان یې وکړه. پنځم سبب د تاوان چې انسان به پکې سر وبیلي، تکذیب لقاء الله، آخرت نه منل. دا عقیده چې د چا وه چې آخرت یې نه منه، دا هم غټ تاواني انسان دی. انعام سورة انعام 31 آیات. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، دې خلکو پوره تاوان وکړه چې څوک آخرت نه مني. شپږم د تاوان سبب څه دی؟ قتل الاولاد، بچی وجل. همدغه انعام 141 آیات، بچی وجل. عربو بچی ولی وجل؟ د 2 وجونه. نونه وجلی د دې د وجه نه چې شرم دی، پیغور دی، دا به غټیږي او بل چا کره بځي. او زامن به وجل د دې د وجه نه چې دې له به ډوډۍ څوک ورکوي، رزق. نو الله بار بار ورته فرمایي چې نحن نرزقکم و ایاهم، تاله چې مې رزق درکړی دی ستا بچي له هم ورکولی شم. زمونږ په زمانه کې هم خلک بچي د رزق د لاسه وجني. ولې؟ خاندانی منصوبه بندي، دا فیملی پلانینګ چې کوم پروګرامونه دي، بچي کم راوړی، 2 راوړی، 2 راوړی، ځکه آبادي زیاتیږي. نو دا غټ تاوان دی. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. وم سبب د تاوان د پاره، د خسران د پاره مرتد کېدل، انسان چې دین پریدي. سورة الحج 11 آیات.
ومن الناس من يعبد الله على حرف بیا رستو فرمای خسر الدنيا والآخرة دنیا و آخرت دوانو کې تاوانو کې. اتم سبب الکفر بالکتاب اسمانی کتاب چې سړی ونه مني دام غټ تاوانی دی. بقره 121 آیات. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به چاچ اسمانی کتاب ونمن فأولئك هم الخاسرون دا تاوانیان. نهم الله باندې کفر کول دام د تاوان سبب دی. عنکبوت 52 آیات. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ندلتوي والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله چې الله نه مانی اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان. لسم حزب الشیطان د شیطان په ډله کې چې سړی ورننه وځي دام تاوانی دي. مجادله سورت مجادله نور لسم آیات. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تقريبا ولس أتلس أسباب علماء لیکلي دي تلس پکې منګه ویل دا کافي دي چې د دې د وجه نه انسان تاوان کوي او تاواني بشي. كيف تكفرون بالله كيف تكفرون څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله باندې وکنتم او حال دا دی چې وای تاسو امواتا نش فاحیاکم الله شته کړی په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به مړه کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به الله ته وروګرځئ د حساب دپاره. په آیات کې عنوان او مقصد الله رب العالمین زورن ورکی هغه چاته چې الله نه مني او خاص کر آخرت نه مني. توبیخ هغه ته وایي. دته ویل کېږي زجر د علماو په اصطلاح کې وته زجر وایي. الزجر بالکفر ولی تاسو کفر کوي الله یې رټي. د رټلو الفاظ د کیف پښتو کې خلک څوک چې رټي وی ولی دې داسې کړي دي الله وی ولی کفر کوي. کیف تکفرون دا کیف د استفهام د پاره راځي. ولی دا لفظ قرآن کریم کې 83 ځله راغلی دی. معنی بیا مختلفې دي. د آیات خلاصه دا ده چې الله په تاسو دومره نعمتونه کړي چې د نش نشته کړلی بیا به در باندې مرګ راولي په آخرت کې به بیا ژوندي کي. د دې نعمتونو باوجود کیف تکفرون ولی کفر کوئ. ستاسو د دې کفر دلیل څه دی وجه څه ده؟ تکفرون بالله یو معنا د تکفرون بالله د الله نه انکار کوي. دا دهریه ورته وایي الله نه منئ. الله ځکه ومنئ چې د نش نه چا شته کړی بیا دا شته انسان څوک وژني الله. دویمه معنا د کفر د تکفرون بالله تاسو کفر کوئ د الله سره. تشرکون بالله خدایان بوتان قبرونه ولی شریکوئ د الله سره. ولی
د نش نه چاشته کړی یو الله، وجنې دي څوک یو الله، نو د یو الله سره شریکان مه جوړوئ. وکنتم امواتا، او حال دا دی چې تاسو نشوئ، اموات جمع د میت ته، مشددم ویلې کېږي میت او مخفف میت دواړه ویلې کېږي. موت په قرآن کریم کې 159 مرتبه راغلی. د موت ډېرې معنی دي، مرګ ته م وایي او کله چې انسان نشي، لکه زما ستا چې کوم عمر دی د دې عمر نه یو کال مخکې د پیدایش نه یو کال مخکې مونږ نشو په دنیا کې، دې ته مرګ وایي. یو شی نشته نو پیدا شوه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، په هر انسان داسې وخت تیر شوی دی چې دی چا نه یادو، او داسې وخت به بیا راځي چې بیا به څوک نه یادوي چې مړ شي. نو دې نشتم چې دی مرګ وایي. دې ته عدم سابق وایي. عدم سابق معنی مخکې موجود نه و. دویم موت په معنا د موت عقابیم راځي، هغې ته موت معجزتن وایي. لکه عزیر علیه السلام فاماته الله 100 عام، 100 کاله الله مړ ساتلی و. دا د نیټې مرګ نه و، مرګ و خو دا مرګ معجزتن و. بني اسرائیل چې کله ویلې موسی علیه السلام ته ارنا الله جهره، الله راته وښایه، فاخذتکم الصاعقه، تندر پرې راغی مړ شو. دا د سزا مرګ، دا د نیټې مرګ نه و. موت ته وایي خو دا د نیټې مرګ نه دی. اصحاب کهف 300 یا 309 کاله په غار کې ودو مړو. دا کم مرګ دی؟ دا مرګ معجزتن دی، د الله رب العالمین قدرت پکې راښکاره شي. دریم دا یو عقابي که دویم بشي موت عقابي، او یو پکې مرګ معجزتن که نو دریم بشي. څلورم مرګ د شهادت، انسان شهید شي. انعام 143 آیات کې فرمایي انسان چې شهید شي دې ته مرګ وایي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. اے صحابه تاسو د مرګ ارمان کړو. ال عمران 143 آیات. ولقد كنتم تمنون الموت، ګوره ارمانم د مرګ کړو. صحابه عام مرګ نه غوښته، مرګ د شهادت غوښته، د دې ارمان کړو. د مرګ معنی چې وپېژنې نو بیا به قرآن کې سړی نه غلطېږي. هر ځای کې به دا یو معنا نه کوي چې مړ، معنا یې بدلوي. پنځم اسباب د مرګ چې په انسان راشي، تکلیفونه د مرګ، نو دې ته مرګ وایي. ابراهیم 18 آیات، سورة ابراهیم 17. جهنميان به هغه ګرمې اوبه په جهنم کې څکي. ویأتیه الموت، د مرګ اسباب دي دا کنه. په دنیا کې ایښېدلې اوبه چې چا باندې واړې دا مري، او ایښېدلې اوبه چې چا وڅکلې دا مري. په آخرت کې نه مري، د مرګ اسباب پې راځي خو مري نه. ویأتیه الموت معنا اسباب د مرګ. شپږمه معنا د مرګ ناپوهي، جهالت ته مرګ وایي. انسان علم نه لري، دا هم د مړ په حساب دی. سورة انعام 132 122 انعام. انعام 122. دا 122 نه دی، 122 دی، 122. او من کان میتا فاحییناه،
او من کان میتا فاحیینا یو سړی ناپوهه دی جاهل دی موږ یې را ژوندی کو په علم وجعلنا له نورا رڼا وله ورکو رڼا د علم. عدم ایمان یو سړی کې ایمان نشته دا مړ دی. سورة یونس 31 آیات. ایمان چې ورسره نشته دا مړ دی. قل من يرزقكم من السماء والأرض التا ومن يخرج الحي من الميت. یو معنا التا علما دا کوي چې د ژوندینه مړی راوباسي، معنا پلاری نبی او زوی کافری ایمان سره نه لکه د نوح علیه السلام او د کنعان، نو دا زوی په شانته ده مړی دی ځکه ایمان سره نشته. نو دا دې ته ویل کېږي اطلاقات الموت فی القرآن. په قرآن کې د مرګ څه اطلاقات دي. بله معنا یې دا موت حقیقي. موت حقیقي څه ته وایي؟ روح جدا کېدل د بدن نه، د بدن نه چې ساه ووتله اندامونه مړه شي. دلته دا معنا ده یمیتکم مړبم کی معنا د بدن نه بدل روح وباسي، انسان به بې حرکته شي. د امواتن معنا نشوي فاحیاکم ژوندي کړئ. احیا معنا موږ دنیا ته رالو اوس ژوندي یو. ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړه کړي. دا کم مرګ دی؟ حقیقي مرګ. موږ په دنیا کې ټول مړه کېږو، څه مړه شوي دي او دا ژوندي به مړه کېږي، څوک نه پاتې کېږي. دې ته موت اجلي وایي، د نیټې مرګ. دا به موږ له راځي چې کله زموږ نیټه پوره شوه، د خلکو خبره دانه خوراکم ختم شو، موږ باندې به څه راشي؟ مرګ. ثم یحییکم بیا به الله تاسو را ژوندي کړي. دا کم ژوند دی؟ دې ته بعث بعد الموت وایي. موږ چې شپږ ایمانیات وایو، امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والبعث بعد الموت. دا زموږ ایمان دی چې پس د مرګه مړي الله را ژوندي کوي. بیا ژوند په دې قبر کې انسان ته ملاویږي، هغې ته حیات برزخي وایي. برزخ پردې ته وایي. زمونږ او د دنیا په منځ کې دا قبر پرده شوه. دلته انسان ته څه ناسه ژوند میلاو شي. د سوال و جواب دپاره ملائک راځي، پوښتنه ترې کوي، ځکه حدیث کې راځي ثم یعاد روحه، روح بیرته د بدن له راشي. خو دا داسې ژوند دی چې دا داسې ابدي نه وي، لږ ساعت دپاره ژوند دی. باقی اصلی ژوند چې دی هغه به د قیامت په ورځ چې کله دنیا ختمه شي انسانان به راپاسي. د قبر ژوند دی ته حیات حقیقي نه وایي. حیات حقیقي خو هغې ته وایي چې بیرته روح جدا نشي. او په قبر کې حدیث کې راځي روح جدا کېږي. ولې؟ که مؤمنې روح ځي او ډیوې دي هغه ډیوو کې راځوړند شي په جنت کې، او که کافر روحي سجین ته ځي نو روح ته بیرته جدا کېږي. روح راځي قبر کې بیرته د مړي له، خدا ابدي ابدي نه بیرته ته جدا شي. لکه مثال د مرګ دی، د خوب دی. په خوب کې زمونږ نه روح جدا کېږي. مونږ چې کله وده شو روح جدا دی، زمونږ د سر د پاسه ولاړي. چې راویښ شو دا روح بدن ته بیرته راشي. نو ګوره د خوب په وخت کې زمونږ نه روح جدا دی، خو لږ وخت دپاره جدا شوی دی. نو په قبر کې روح بیرته بدن له راغلی دی، خو عمري نه دی، لږ ساعت دپاره راغلی دی، بیرته به جدا شي. او بیا آخرت ورځ چې راله هلته حیات حقیقي دی، روح په بدن کې شامل شي ابدي ابدي. ثم الیه ترجعون بیا به پس د مرګ نه چې کله موږ مړي را ژوندي شو الله ته به ور واپس شئ. د څه دپاره؟ للحساب والجزاء، د حساب
او د جزا دپاره. هو الذي الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره ما فی الارض هر هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ثم استوى بیا الله اراده وکړه الی السماء جوړولو د اسمان ته فسواهن پس برابر کړل 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه دی. مقصد په آیات کې ذکر الانعام الثانیه دویم انعام الله ذکر کوي. ذکر الانعام الثاني دویم انعام. اولنی انعام سو یحییکم من الله ژوندي کړو. بل نعمت دا ده چې الله د ځمکې خوراکونه نعمتونه زمونږ د فایدې دپاره پیدا کړي دي. هو الذي خلق دا مبتدا خبر کا او دوانه معرفي دي او تاسو به ویلي چې مبتدا خبر کله معرفي راشي څه پیدا کوي؟ حصر. هو الذي خلق صرف الله مخلوق پیدا کړی دی، بل څوک پیر فقیر پیره بت قبر ولی څوک دی مخلوقات نشي پیدا کول. دا مخلوق صرف الله پیدا کړی. نو چې الله پیدا که نو بل حسر پیدا که صرف د یو الله عبادت بکیږي، د بل چا عبادت به نه کوئ. لکم ما فی الارض لکم لام تلام انتفاعی وی ستاسو د فیدې دپاره الله د ځمکې شیزونه پیدا کړي دي. لام کله د ملک دپاره راځي، دلته ملک معنا نه ده چې موږ د هر شیز مالکان نه یو. دا خو د دې روسانو عقیده و دهریانو سوشلیزم چې څه ته وایي چې زن زر زمین دا درې شیزونو کې انسانان شریک دي. دا به سړی وایي نه وایي چېرې دا ښځه زما ده، زما نشته، بس دا ښځه د هر چا ښځه ده. ځمکه زما ځمکه نه ده، دا د دې ټولو خلکو شریکه ده. او زر پیسې او سره زر ده دې ته اشتراکي نظام وي او دې ته سوشلیزم وي. په دې باندې شریعت رد کوي چې نه، ملکیت د هر چا شته، ټول انسانان خپل خپل ملکیت لري، خو د بل په ملکیت باندې به اٹیک نه کوي. نو لکم لانتفاعکم دا زمونږ د فایدې دپاره پیدا دي. دا معنی نه ده چې دا هر څه زمونږ مالکانی بس ته د یو په حریم ورزه هغه به د بل په حریم ورزي یو بل نظمه کې نیسئ ولی مونږ ټول مالکانی. دا معنا نه ده. لام اجلیه هم اخیستلی شي. لکم لاجلکم ستاسو د وجې نه الله دا دنیا کې نعمتونه پیدا کړي چې انسان ته موجودي، نو ستا دپاره دا خوراکونه پیدا کوم. الله رب العالمین د ځمکې ټول شیزونه زمونږ د فایدې دپاره پیدا کړي دي. جمیعا دا حال دی د لفظ د معنا. خلق لکم ما ار هغه څه په داسې حالت کې جمیعا چې ټول دي. سورت جاسیه 14 آیات کې هم داسې تاکید کړی دی. جاسیه 14 آیات وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. جميعا ټول شیزونه منه عقیده جوړه کوي چې الله د طرف نه پیدا دي. جميعا منه دا ټول نعمتونه د الله د طرفه پیدا دي. پختنه دلته دا ده چې الله فرمایي په ځمکه کې څه دي ستاسو د فایدې دپاره پیدا دي. ډېر شیزونه شته دی چې د انسان د ضرر دپاره پیدا دي. هر شیز کې خو فایده نشته. لکه
مار لړم د مار لړم نه موږ ته څه فایده ده سوا د ضرر نه داسې زهر والا زهرو کې زموږ څه فایده ده سوا د ضرر نه والله پیدا کړي او قرآن کریم وی لکم فایده پکې شته داسې بعضې ځناور دي چې نه ښکار کولی شي نه انسان غوښه خوړلی شي صرف چې چل کوي نو د هغې موږ له څه فایده راځي جواب دا دی دا فایده دوه قسمه وي کله به دینی فایده او کله دنیایي ټیک د په مار لړم کې که دنیایي فایده موږ ته نه ښکاري صرف زهر پکې دي چې چل پکې دي خو دینی فایده دا ده چې د الله قدرت خو معلومیږي چې الله دومره قادر ذات دی چې خوږ انسان هم پیدا کړی دی او تریخ مار هم پیدا کړی الله دومره قادر ذات دی چې د خپو والا ځناور هم پیدا کړي دي انسان مارغان ځناور دا په خپو ګرځي او داسې شی هم پیدا کړی چې خپې نه لري په خېټه روان دی لکه مار الله داسې ذات دی چې بنا ځناور هم پیدا کړي دي او داسې ځناور پیدا کړي دي چې هغه ړانده دي لکه لړم اگر چې لړم ړوند نه دی خلک وایي چې دا ړوند دی خو د هغه سترګې لږې طرف ته ملا طرف ته دي خو یا ړوند دي که یا ړوند نه دی خو فایده پکې دا ده چې د الله قدرت ته معلومیږي بل دنیایي فایدې ته اوس راشه اوس وخت کې ډاکټران تحقیق کوي لګیا دي ما په خپل هغه ویډیو کتلې وه د دې لړمانانو دپاره فارمونه جوړ کړي په افغانستان کې تخار کې د دې دپاره فارم جوړ کړی و په دې بار ملکونو کې هم شته خو دلته هم لکه دا جوړ کړی و په افغانستان کې غالبا دلته پاکستان کې هم یو فارم د دې لړمانانو شته دا لړمانان دوی ساتي د هغې دپاره داسې ځایونه جوړ کړي کاڼي ماڼي لکه مصنوعي غر غوندې جوړ کړي داسې ځای جوړ کړي په هغې کې دوی ته خاورې اچوي بوس ورته ډېر اچوي دا لړمانان ساتي غټوي بیا د دې خپله شیشۍ په هغې کې بند کړي نو دوی ته اندازې نه پته لګي چې ده کې اوس زهر پیدا شو هغه په طریقه باندې رانیسي او د لکۍ له زور ورکوي د دې نه دا زهر راوباسي نو د دوی دغه زهر چې دی دغه زهر دا چې دی کیلو نو دا په کروڑاو ډالرو کې خرڅېږي په کروڑاو ډالرو کې خرڅېږي خو کیلو برابرولم زور غواړي دا زهر دوی په څه کې استعمالوي دا په هغه بیماریو کې استعمالیږي لکه کینسر لکه د ټي بي دوایانې هغه بیماری چې انسان ته مړ کېږي داسې مهلکې بیماری خطرناکې بیماری نو دا اوس په دې دنیا کې عامه خبره ده چې د لړم د زهرو نه فایده الي او په علاج او دوایانو کې استعمالوي نو خلق لکم ما فی الارض دنیایي فایده هم په دې حیوانات مارانو کې شته حکیمان ګرځي دا د دې پېښور حکیمان ماران اخلي بیا دا اوبو ته اچوي او هغه ویشي او د دې نه دوایانې جوړوي او د څرمنې نه یو شی جوړوي او د عوام لا پې دوکه کوي چې دا کشته ده او په دې کې انساني طاقت او د خواهشاتو ډېر غټ طاقت دی ولې دا د پټېدار مار نه ما جوړه کړې ده د پلانکي مار نه مې جوړه کړې ده نو ګوره دا موږ او تاسو ته معلومه خبره ده خلق لکم ما فی الارض په مار لړم په دې ټولو شیزونو کې دنیایي فایدې هم شته دا د الله رب العالمین د طرفه نعمتونه شو ثم استوى الى السماء بیا الله قصد کو اراده وکړه جوړولو د اسمان ته ثم راځي د عطف د پاره خلق تراخی پکې رستواله اول زمکه پیدا شو لک رستا اسمان پیدا شو دا مطلب شي د استوا د پاره حافظ ابن جریر الطبری رحمت الله علیه په تفسیر طبری کې پنځه معنی راوړي اوله معنا د استوا ده انسان چې ځوان شي د موسی علیه السلام په هغه واقعه کې راځي استوا څنګه آیات ده ځواني مضبوطه شول او استوا دا لفظ تل راغلی دی
ام دقه فلما بلغ اشده واستوى موسی علیہ السلام چې ځوانۍ ته ورسېد واستوى او د ځوانۍ ټول طاقتونه برابر شو نو طاقتونه برابرېدل دې تم سوی استوا وي دویمه معنا د استوا هغه د سیدواله چې کوګواله پکې نه استقامت ته وي کوګواله پکې نه لکه عرب وي استوى الماء والخشبه وبو لرګي برابر روان دي سیده روان دي کږيږي نه سیده روان دي بل معنا د استوا ده اقبال او توجه چاته کول چاته ته متوجه شي یا ځان ته جماعت متوجه شدي ته استوا وي سلورمه معنا یو شیز باندې ته غلبه حاصله کی ستاد کنټرول د لاندې راشي ته په قابض شي دې ته استوا وي پنځمه معنا د الارتفاع والعلو یو شی ته اوچتېدل او د پاسه کېدل په دې ته استوا وي دلته کومه معنا ده وای دلته درېمه او پنځمه معنا ده درېمه معنا سوا توجه ثم استوى الله متوجه شه د اسمان جوړولو ته چې د اسمان جوړو درېمه معنا مراد پنځمه معنا سوا ارتفاع او علو الله ورچت شه د اسمان جوړولو پس دا اقبال او توجه ته قصد وای ځکه یو کار ته قصد وکړي چې دا کوم توجه اقبال او قصد یو شی دی نو تاسو به کله ترجمه کې د علماو نه داسې موري ثم استوى بی قصد کو دا د قصد ترجمه حافظ ابن کثیر کړی ده دې ته اقبال وای دې ته توجه وای دې ته قصد وای دلته د دوه معنی مشهور دي ډیر علما دا معنی علي چې الله اوچت شه او دغه دویمه معنا هم صحیح ده چې الله قصد کو توجه وکړه اراده وکړه د اسمان جوړولو ته الى السماء د اسمان جوړولو ته چې اسمان جوړوم اوس د دې آیات نه خو سرګند معلومه شو خلق لكم ما في الارض اول زمکه پیدا ده ولی ثم معلومیږي ثم مونږ سویل عطفم ده او تراخی رستو به اسمان پیدا کا اول زمکه پیدا ده رستو څه پیدا ده اسمان د ټول قران نه امدا معلومیږي چې اول زمکه پیدا ده رستو څه پیدا ده اسمان حمیم السجده کې د دې تفصیل راغلی دی نو التوي خلق الارض في يومين وبارك فيها وقدر فيها اقواتا نبي رسل سوي ثم استوى الى السماء د زمکه نه چې الله زمکه جوړ کړه به اسمان جوړ کړ یو ځکه صرف قران کې د سراغلی دی یو ځکه چې اول الله اسمان پیدا کړی دی او بیا صدا زمکه والارض بعد ذلك سورة نازعات یو درشتم آیات دی الته دسی معلومیږي چې اول اسمان دی والارض زمکه بعد ذلك اسمان نه رسته شوی دی نو اوس په دې کې صحیح کم یو دی صحیح دا ده چې اول زمکه پیدا ده رستو اسمان ترتیب داو او هغه آیات کې چې وای نو الته دحی راغلی ده دحی خورولو ته وای زمکه اول پیدا کړه خو غونډاره غونډه وټوله لا غرونه مرونه یا نور شیزونه پینو به اسمان پیدا ک د اسمان نه پس د ازمکه به رسته خورا کړي پیدا کړي مخکې د خورا کړي رسته ده پاتې شو د استواء علی العرش مسله نو هغه ان شاء الله خپل ځکه چې را لبه بالته وایو چې الله څنګه په عرش استوا کړی ده هغه د عقیده یو مسله ده فسواهن 7 سماوات الله و اسمانونه پیدا کړل اسمانونه ودي قران کریم بار بار وایي
د زمکو په باره کې الله کله نه دی ویلی چې زمکې ودي 7 ارضین دی نه دی ویلی او اسمانونو سره بار بار ووایي اگر چې په حدیثونو کې و زمکې شته صحیح حدیث دی یو سړی د چا نه زمکه په زوره حدیث کې راځي یو لیش زمکه چا چې د چا نه په زور ونیوله په قبضه او په ناروا وایي د اومې زمکې پورې دا 2 واڼه زمکې به د قیامت په ورځ د دې سړي په غاړه کې پرتي نو ګوره دلته حدیث کې زمکې څو رالي خو په قرآن کې صرف یو ځای کې دې ته اشاره شوې ده چې هغه زمکې څو دي ودي هغه اشاره ده ومن الارض مثلهن دا چرته دی د آیات طلاق سورة طلاق کې دا راغلي دي چې زمکې څو دي مثلهن د اسمان په شان ته څو دي ودي وهو بكل شيء عليم دې ته دلیل وې د دعوی د پاره د یو الله عبادت زکه وکي چې یو الله په هر څه پوهه دی په غیب هم پوهه دی په ښکارو باندې پوهه دی او په انسانانو پیغمبرانو مړو ژوندو کې داسې څوک نشته چې په غیب پوهه شي یا په هر څه پوهه شي علیم بكل شيء هو الله په هر څه پوهه یو الله دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله چې ویل رب ستا للملائکه ملائکو ته انی جاعل ز پیدا کوم یا جوړوم فی الارض په دې ځمکه کې خلیفتن خلیفہ فیصله کون کې انسان قالو ملائکو ته ویل اتجعل آیات جوړه فیها په دې ځمکه کې من اغسو کې یفسد فیها چورانه به کوي په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او تویبا وینو لره په ناحقه ونحن او حال دا دی چې مونږ نسبحو پاکی وایو بحمدک سرستا د صفاتونو نه ونقدسو او ځانونه پاکو د ګناونو نه لکستا د پاره قال الله ورته فرمایل انی اعلم زړه خپويګم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو به نه پويګئ دلته الله رب العالمین واقعه د استخلاف ادم راوړي استخلاف ادم معنی ادم خلیفش یو واقعه بیا دویمه واقعه تعلیم الاسماء راوړي ادم علیه السلام ته الله تعلیم او علم ورکه بیا درېمه واقعه سجود الملائکه ملائکو دته سجده وکړه دا درې غټي غټي واقع راوړي د دې آیاتونو ربط څه دی اوس پورې خبره یو شانت روانه اوس پکې د آدم علی السلام واقع رااله ربط د مخ کې سره دا دی چې د انسان په باره کې الله او فرمایل چې د نشنه مشته کړی دی او بیا به مړ کم او بیا به راژوندې کم او د ځمکې نعمتونه د انسان د پاره ما پیدا کړي نو سره تخی چې د ځمکې نعمتونه اولنې انسانو پیژنې چې د هغه آدم علی السلام نوم دی هغه د پاره پیدا و د آدم علیه السلام د استخلاف واقعه د خلافت دا یو ځل قرآن کې راغلی ده دلته ده او پاتې شو د خلقت د آدم د پیدایش د آدم علیه السلام او د ملائکو سجده قرآن کریم کې بار بار راغلی ده مقصد د دې واقعي څه دی دلته الله مونږ ته نعمت بیانې نعمت ستاسو په پلار مې نعمت کړې ده خلیفہ مې ته جوړ ک نعمت مې په کړې ده تعلیم مې ور کړې ده نعمت مې په کړې ده ملائکو ته سجده کړې ده
او د چا د پلار سره چې څوک خو کی بچي هغه احسان مانی چې او زمونږ د پلار سره تا ښه کړي دي نو موږ ته دا را یادی چې ستاسو د پلار سره ما نعمتونه کړي دي نو تاسو د الله شکر وباسئ موږ د هغه بچي په پلار نعمت داسې لکه په بچو چې وشي د یو چا د پلار سره احسان دا داسې ده لکه د هغه د بچو سره چې احسان وشي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وو حرف عاطف پکې راوړو ولی مخکې د اسمانونو د ځمکو پیدایش نو د پیدایش نه پس د پیدایش شوی دی دلته چې د اذ راغلی دی اذ دا د توقیت دپاره راځي هغه وقت معلومون او د ظرفیت دپاره راځي هغه ځای کې او تیره شوي زمانې ته مو هغه پخواني وخت کې راتلونکي زمانې دپاره راځي اس هغه را روان وخت کې به داسې وشي دلته تی وخت مراد دی هغه وخت چې الله ویلی ربک ربستا للملائکة ملائکو تا قال ربک د قال نسبت چاته وش الله ته تقریبا یو شپېته ځله قرآن کې د قول نسبت الله ته شوی چې الله ویلی او کله په قل ناراضي منګه ویلی نو دا بیا څلېرویشت ځله شوی دی قلنا ربک د الله رب العالمین صفت راوړو ملائکو ته ویلي ملائک جمع د ملکون د ملک د الوکت نه غستل شوی دی الوکت یو معنا د الرساله څوک لیږل استازی لیږل ملائک هم د الله استازي دي پیغمبرانو ته را لیږي او کارونو پسې لیږي پیغامونه وړي راوړي او نظر ابن شمیل هغه خدا وی لا اشتقاق للملك عند العرب عرب په نسبت باندې ملک دا اشتقاق نه لري ملائک څوک دي جسم نورانی یو نورانی جسم دی بدن دی یتشکل باشکال مختلفه مختلف شکلونو کې ځان جوړولی شي نور نه پیدا دي رڼا نه لیس فیهم ذکور ولا اناث نه پکې نارینه شته نه پکې ښځې داسې به نه وی چې ملائک سړي دي داسې به هم نه وی چې ښځې دي څه تعریف قرآن هم کړی یعبدون الله د الله عبادت کوي ویفعلون ما یؤمرون د الله د امر موافق رواني او نستړي کیږي قرآن کریم کې دا الفاظ هم راغلي دي یسبحون الليل والنهار شپه ورځ د الله پاکي وایي دې ته ملائک وایي عالم الملائکه چې وګوري ایمان به دې زیات شي چې د دې ملائکو څه دنیا ده او څه عالم دی په دې کې څومره قسمونه دي ملائکو ته الله شهوات نه دي ورکړي خواهشات نه دي ورکړي یعنی نفس نه لري خوراک نه کوي اسکاک نه کوي بس رڼا ده کنه ملائک څه ده رڼا ده موسی علیه السلام الله رب العالمین نه تپوس وکړو چې الله په اسمانونو کې تا سره څوک اوسېږي الله ورته وفرمایل چې ملائک اوسېږي نو موسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې د دې ملائکو شمار څومره دی څو کسان د سره اوسېږي الله ورته وفرمایل 12 سبت دي 12 خاندان را سره اوسېږي نو موسی علیه السلام تپوس وکړو چې یا الله د یو خاندان کې څو کسانی معلومات کوي کنه چې یو خاندان کې څو کسانی 12 خاندان دي یو کې څو کسانی الله تو فرمایل یو خاندان د ملائکو دومره غټ عدد التراب سمره چې د خاور او د شګو ډیری دي
دا یو خاندان دی او داسې 12 خاندان دي د الله سره نو د ملائکو حساب نشته بیا په ملائکو کې غوره ملک جبریل بیا میکائیل اسرافیل پاتې شو د خلکو په ژبه کې چې کوم عزرائیل دی اگر چې دا نوم په حدیثو کې صحیح روایتونو کې نشته اسرائیلی روایات دي دته په قرآن کې ملک الموت ویل شي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم دا په موږ باندې مقرر دی د ملائکو کارونه مختلف دي د جبريل علیہ السلام اصلي شکل رسول الله علیه السلام 2 ځله لیدلی دی خپل اصلي شکل کې چې د څنګه الله پیدا کړي حدیث کې راځي ما ولید له 600 جناح شپږ سو وزرې وي خدا شپږ سو وزرې چې کولاوي کړي سد الافق د دنیا یو طرف او بل طرف دا بند شد دومره لوی ملائک الله پیدا کړي دي بیا پکې نور دي ويحمل فوقهم عرش ربك فوقهم يومئذ 8 حملة العرش د قیامت پورز دا 8 ملائک دي حدیث کې راځي دا حملة العرش د الله عرش چې کوم ملائکه نیولې دي دا دومره لوی ملائک دي چې من شحمة اذنيه د غوږ د دي غوخه نواله تر اوګه پورې چې موږ تاسو لاس کې د 4-5 غوته فاصله ده د دې ملائک دومره غټ دي چې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې چې څومره فاصله ده نو ته سوچو چې دا ملائک بلا څومره لوی وي او بیا به د الله عرش څومره لوی وي الله څومره لوی دی دنه د الله عظمت معلومیږي الملائکه عالم الملائکه باندې علماو کتابونه لیکلي دي او ډېر ایمانی بحثونه پکې راوړي پدې کې ملائک دي د چا سزي مواری دي والنازعات کشته دي والصافات کشته دي دومره ډېر ملائک د شمارې واوره حدیث کې راځي دا کومه چې کعبه ده د دې د پاسه بل کعبه ده هغه ته بیت العزت وای یا کعبه ده ملائکه د دین هر ورځ او 1000 ملائک طواف کوي نبی علیہ السلام خپل لیدلیو ده معراج کې 70000 ملائک هر ورځ دغه کعبه نه طواف کوي خو چې نن ته چا طواف وک تر قیامت دوباره نمبر نه راځي نو هر ورځ او 1000 دنیا باندې زرګونه کال تیر شوی او شاید چې زرګونه کال نورم دنیا والی نو دا کم زه ترسي ځکه الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته ویلو چې عدد التراب د ملائکه شمار څوک نشي کولای د خاورو په شانتي ډیری دي 2 ملائک کرامن کاتبین دي هغه په وګو باندې مقرر دي خو د هغوی ډیوټي چې د بدلیږي یتعاقبون فیکم ملائکة الليل والنهار د شپې او د ورځې د هغوی ډیوټي بدلیږي هغه دا دي لیکل کوي د انسان په اوږه مقرر دي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين كراما كاتبين پدې کې سم ملائک دي د انسان په ساتنه مقرر دي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله د انسان سره داسې ملائک دي چې مخکم تیزي رستم تیزي چې د حفاظتو کې چې انسان راونه غورځيږي ځکه شیطانان او جنات ډیر دي د را غورځي خو دلته ملائک ډیر دي نو د حفاظت کې ماشومان را پریوزي د کټ نه را پریوزي سم پینې کیږي ولی د کمزوري مخلوق سره ملائک ډیر مرسته کوي کومنګ د کټ نه را پریوتو خامخام لاس ماتيږي د ماشومانو هیڅ هم نه کیږي بلکې ماشوم را پریوزي د کټ نه بیا مودي په ځانم لا خبر نه د پوړو نه را خطا شي په دې ټولو پوړو کې بازنګړې واړې چلان دی راولېږي او را پاسي خاندي يحفظونه من امر الله حفاظت صرف الله کې ډیر ځلې انسان د سره پریوزي
چې په کار د دې ځای کې د لاس مات شي، خپې مات شي، سر مات شي، مړ شي او الله یې بچ کی، دا ولې د ملائکه حفاظت کی. سم ملائک د جهنم سره مقرر دی، به جهنم راولي. سم ملائک خازن النار لکه مالک نوم دی داغه د جهنم ور لړی لګیا دی، څوکیدار. څه په جنت کې مقرر دي. ډیر عالم الملائکه ډیر غټه دنیا ده، د هغوی کارونه، د هغوی ذمہواری تا چې د تا په دې ملائکه کې دا د تانیث نه ده، ګورې دا تا د جمعیت ته. ځکه چې موږ مخکې ویل چې لیس فیهم ذکور ولا اناث، په ملائکو کې نارینه زنانه نشته. کم خلق چې ملائک د الله نونه غني دا مشرکانو، الله په بار بار رد کوي. واذا بشر احدهم بالانثى یا بما ضرب للرحمن مثلا، دسی آیات الله د پاره بدوی ویل دا ملائک د الله نونه دي، بنات الله. دقه عقیده د مشرکانو دا په دې پښتنو کې ده، ملائک زنانه غني وای فرشته ده. څه ده؟ فرشته. ترننه پوری فرشته نوم چا په سړی نه دی ښه، ځکه زمونږ د پښتنو عقیده هم داسې جوړه شوې ده چې ملائکه نوم په جنۍ ږدي په هلکې ولې نه ږدي، فرشته نوم په زنانه ږدي په هلکې نه ږدي، ملائکه نوم چې دی په هلک باندې نه ږدي په زنانه. د دوی عقیده هم دا ده چې دا ښځې دي، نه دا ښځې نه دي. ملائکو په باره کې به داسې نه وی چې زنانه دي، دا به هم نه وی چې سړي دي. بنات الله نه د الله نونه دي، اسی د نوم د وجې نه فرشته وی وایه، خو دا به په زړه کې نه راولي چې فرشته ښځې ته وایي او دا ښځې دي نه. او د خلکو په ذهن کې هم داسې ده چې ملائک چې دی دا به د ښځو په شکلي، حالان کې هغوی ته الله دا طاقت ورکړی دی چې اشکال خپل بدل کړي، شکل بدلولی شي. لکه جبریل علیه السلام په مختلفو شکلونو کې رسول الله علیه السلام ته براته، خو ډیر اکثری د یو صحابي دی دحیة الکلبی د هغه په شکل کې براته. اوس وګوره حدیث د جبریل چې مشکات کې راځي، الته جبریل علیہ السلام راغله دی، شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد، چانه پیجند تک تور وخته تک کسبینی جامې ته پوسونه وکړل استلاړه. عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلی چې دا پیجند وینا وای دا خو جبریلو راغله او تاسو ته دین خود ته وګوره الته په بل شکل کې راغله، د ملمه په شکل کې راغله. ملائکو ګوره په بدر کې راکوزي شوي دي جنگ د پاره، زر ملائک په بدر کې راغلي دي، په نورو جنگونو غزواتو کې راغلي دي. نو عالم الملائکه، ملائک د الله مخلوق دی، الله پیدا کړي دي. څوک یې لیدلی شي که نشي لیدلی، امکان لري چې څوک یې وویني، د دې څه ممانعت نشته دی، ځکه چې پیغمبرانو هم لیدلی دي. اسید ابن حزیر رضی الله عنه لیدلی دي ملائک. سورۃ بقره چې لوستله الته او تویلو تلک ملائکه، دا ملائکه. د شپې من په فضایلو د بقره کې تقریبا غروایت تفصیلی ویلو. عائشه رضی الله عنها لیدلی دي، ډلې د صحابه او دغه جبرئیل علیه السلام لیدل په جمعات کې، نو ټول صحابه ولید کنه. عائشه رضی الله عنها وی دا د غزوه خیبر کې دا روایت راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو سړیو په اس باندې ناست، خبرې وسره کولی، ما اوریدلې. روان ش نبی علیہ السلام ورته وی تا ولید؟ نو عائشه رضی الله عنها ورته وی او وملید دحیو کنه، وی نه دا جبرئیل علیہ السلام ته وګوره الته لیدلې ده. سلامونه را لېږلي دي په بندگانو باندې. ابو بکر صدیق ته سلام را لېږلی جبرئیل علیہ السلام،
خدیجه رضی الله عنها پسې سلام را لېږلی و چې خدیجه را روانه ده معها اناء من ماء، کله چې راله فقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيها ولا نصب. دغه اوږد حدیث. نو لنډه دا ده چې دا عالم الملائکه دا ډېر یو ښایسته عالم دی، مخلوق دی. د دوی کار څه دی؟ کار د ملائکو په طبیعت کې د سر نه شر ګناه ورانې نشته. د هغوی طبیعت ټول خیر 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 نفع ورکول، ټول عمر خلکو ته دعا کوي. حدیث کې راځي کله چې یو سړی د بیمار پوښتنې له لاړ شي، سحر د طرفه یا د ماښام د طرفه، که سحر لاړې تر ماښامه پورې او یا زره ملائک دته دعا کوي چې الله ویې بخه. نو موږ د ملائکو له 100 روپۍ ورکړي دي، موږ پسې خوراک کړی دی، زمونږ څه خپلوان دي، د دوی په طبیعت کې خیر دی، موږ هېڅ فایده نه ده ورکړې، خو موږ ته دعا کوي. حدیث رسول الله علیه السلام فرمایي کله چې سړی مونځ وکړي د مانځه نه پس فی مصلا، د مانځه په ځای کې ناست دي، ملائکو ته دعا کوي اللهم اغفر له وارحمه وارزقه. دوه درې دعاګانې راغلي دي. نو ګوره دا تر څو چې ته په دقه ځای د مانځه په ځای ناست دي، خبرې دې نه دي کړي او بې اودسه شوی نه او د ګناه خبرې دې نه کړي. ما لم یحدث کې هلته دوه درې معنی دي، یا بې اودسي ده یا د ګناه خبرې دي. تر څو چې د مانځه په ځای ناست وي ملائک به ته دعا کوي. ملائکو باندې څه راښکته ده؟ څه زور دی چې په موږ ته دعاګانې کوي؟ موږ څه ورکړي دي؟ زموږ نه ګټه څه ده؟ هېڅ هم نشته. د ملائکو په طبیعت کې خیر دی، لکه د شیطانانو په طبیعت کې چې څه پروت دی؟ شر. ګوره شیطانانو کې هم ډېر پیریان ایمان راوړي، خو غالبا په هغوی کې شر ډېر دی. عالم الملائکه خلیفتن، الله رب العالمین ورته وفرمیل زه تا خلیفه جوړوم. د خلیفتن یو معنا دا ده چې یو بل پسې رستو راځي. بیا دا د خلف نه اخیستلی شوی دی. خلف نایبانو ته وایي، رستو چې راځي. یو بل پسې رستو راتله دې ته خلف وایي. رستونی خلق خلف دي د سلفو د پاره. نو دلته معنا دا شو دسی زه پیدا کوم په ځمکه کې خلیفتن. خلیفه معنا یو بل پسې برازي. پلار به مړ شي زوی ته به پاتې، بیا به هغه مړ شي زوی ته به پاتې، سلسله به داسې روانه لکه زمونږ او ستاسو دغه حال. مشران ځي کشرانو ته پاتې کېږي. د یو بل نایبان یې موږ د خپلو مشرانو نایبان یو. زمونږ کشران به زمونږ نایبان شي، هغې ته نایب وایي. نایب د الله نایب نه وي، نایب د یو بل نایب. د مشر نایب کشر شي، د مشر نه کشر ته پاتې شي. دویم خلیفه مشهور چې کوم خلیفه بادشاه هغه ته وایي. نو بادشاه څه کارونه کوي؟ حدود نافذوي، احکام نافذوي، نظام روان کړي. آدم علیه السلام دغه شانتي اولنې کسو بس بادشاه او د الله حکمونه جاری کول. نو دوه معنی موږ سره لري، یو بل نایبان او یا حاکم شرعي حاکم به. دغه د نایب معنا کې چا دا ویل چې موږ د پیریانو نایبانی، ځکه زموږ نه مخکې پیریان آباد والجان خلقناه من قبل، پیریان زموږ نه مخکې پیدا و. نو هغوی ورانه و که د هغوی په ځای موږ نایبان رالو. خلیفه الله ملائکه ته ویل زه خلیفه پیدا کوم. په دې باندې هغه مشهور اعتراض دی
چې الله ملائکو ته ولی ویل چې زه خلیفہ پیدا کوم خو بس پیدا کړی به ملائکو ته د وینا څه ضرورت د الله رب العالمین دا وینا ولی و چې ملائکو ته ویل زه خلیفہ پیدا کوم اول للمشوره د مشورې په تور ورته ویل دلته سوال دا راځي چې مشوره خو هغه سړی علي چې کمزورې پته ورته نه لګي چې د کار کې به خیر که به شر بل نه پکې مشوره والي الله ته خو پته لګي ملائکو نه ولې مشوره علي جواب مشوره الله د دې د وجه نه نالي چې الله ته پته نه لګي مشوره تعلیما للمشوره موږ ته ښیي الله موږ ته ښودله چې ګوره زما مشورې ته ضرورت نشته خو ملائکو نه مې بیم مشوره واغسته نو ای انسانانو په غټو غټو کارونو کې یو بل نه مشوره اخلئ دې کې موږ ته تعلیم راکوي چې مشوره والئ دویم قول دا دی چې ملائکو ته ځکه ویلې مشوره نه وه بلکې اظهارا لشرف آدم د آدم علیه السلام شرف راښکاره کوي ګوره د دې داسې مثالي لکه ته کور کې وینا وکړې چې ګوره دا کور مور لږ صحیح کوي زما میلمانه را روان دي نو دا ته مشوره نه علي اخبار خبر ورکې چې دا میلمه مې ډېر دروند دی قیمتي دی عزتمند دی نو د هغه دپاره د پخلي انتظام وکړي الله ملائکو ته وایي چې خلیفه پیدا کومه مطلب څه دی تاسو به د هغه قدر کوئ عزت به کوئ د هغه په باره کې چې زه څه ویم منئ به دریم مقصد په امتحان په ملائکو ته الله ویل خلیفہ پیدا کوم نو امتحان یې پې کو چې دوی څه وایي نو هغه امتحان معلوم شو دوی څه خبرې وکړې که نه یسفک الدماء وینې به توی امتحان پې الله وکړ ملائکو ویل اتجعل فیها آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې ورانې به کوي ویسفک الدماء او وینې به تویوي ملائکو د آدم علیه السلام او د هغه د بچو په باره کې دوه خبرې وکړې چې دی به څه کوي ورانې به کوي ورانی شرک ته وایي ګناهونو ته وایي قتلونو ته وایي ویسفک الدماء او د یو بل وینې به په ناحقه تویوي قتلونه به کوي دا ملائکو وي نو دلته ذهن ته دوه تپوس رااله یو تپوس دا دی چې ملائک خو ډېر پاک خلک دي موږ وویلې چې دوی ګناه نه کوي او انسانان نو دوی غیبت ولې وکړه ګوره دا غیبت دی که نه الله ته ملائک وایي یا الله ته هغه څوک پیدا کوي چې وینې به تویوي او ورانې به کوي د چا ورانې یادول خو غیبت شي که نه او غیبت کبیره ګناه ده او ملائک ګناه نه کوي دا یو تپوس دی او دویم تپوس دا دی زه ټیک شوه غیبت یې وکړه هر څه خو یې کړه نو ملائکو ته څه پته وه د ملائکو دا خبره خو هم رښتیا شوه انسانان خو یو بل وجنې لګیا دي او فسادونه هم کوي نو ملائک خو په غیب نه پوهېږي او انسان لا پیدا نه دی او دوی ویلي چې وینې به توی یو بل به وجني او فسادونه او مقه شانتې شوه نو ملائکو ته پته څه وه چې دا خبره دوی وکړه نو اولنې خبرې له راشه چې ملائکو څه کړی دی غیبت کړی دی جواب دا دی چې ملائک ګوره ډېر پاک مخلوق دی د چا غیبتونه نه کوي دې ته استفسار وایي پوښتنه وایي ملائک تپوس کوي تپوس دا په شریعت کې زموږ شته تا ته یو سړی وایي چې فلانکي خانه د فلانکي لور کومه څنګه وایي زوی له کومه دا به څنګه نو په دې جنۍ کې چې کوم شرعي عیب یې ته به هغه بیانې دلته به داسې نه وی چې نه عیبونه خو پکې دي او زه ځکه نه بیانوم چې غیبت کې را نشي که دې بیان نه کړه د دې ښځې او خاوند کور به تباه شي وران به شي نو دا عیب ته بیانولی شي ولې تا نه تپوس شوی دی نو په انسانانو کې دغه دوه عیبونه
دې ته غیبت نه وایي. ملایکو بیان کړل الله ته تپوس کړو چې وینې تویوي د یو بل یعنی وجل کوي او فساد کوي. بل دی چې غیبت خو د یو کس راځي چا نوم ته والي او چې کله جنس یاد کی چې خلق داسې کوي دا غیبت کې نه راځي. دا خو په دې منبرونو موږ وایو چې خلق وګوره دا ګناهونه کوي خلق دا ګو چې نوم نالو دا په غیبت کې نه راځي. غیبت به الوي چې ویلي وي احمد محمود عبدالله عبدالرحمن فلان کې فلان کې بیا به سوی غیبت. اوس چې نوم یې نه دی اخیستی نو عام خلق دي. نو هغه دویمه خبره چې ملائکو ته څه پته وه. ملائکو ته دا معلومات د کم ځای نه شوي چې دا انسانان به مرګونه کوي او څه به کوي فسادونه به کوي په غیب پوهېږي. علامه ابو حیان رحمت الله علیه په البحر المحیط کې فرمایي چې ملائک خو په غیب نه پوهېږي. ملائکو دا خبره چې کړې ده یو وجه دا وه چې الله ورته خبر ورکړی و مخکې نه الله ورته ویلي چې زه انسان پیدا کوم انسانان کېدی شي یو بل به وجني ورانې به هم کوي. نو ملایکو ویل یا الله تا موږ ته ویلي دي چې ورانې هم کوي او یو بل وجني د دې په پیدا کولو کې به څه خیري. دویم دوی قیاس کړی دی. قیاس دې ته قیاس وایي. قیاس د غایب کړی دی په حاضر. مطلب زمنګ نه مخکې پیریان آبادو په دنیا کې هغه زمنګ نه مخکې پیدا شي د دنیا ته ډکه وه هغوی فسادونه کول یو بل به وجل غلاګانې او ډاکې او ګناهونه او ظلمونه ملایک یې تنګ کړي وو. الله ملایک او ابلیس دې وخت کې ابلیس ښه سړی و دی ورپسې کړل د پیریانو سره جهاد وشو. په جهاد کې څه مړه شولو او چا توبې وویستلې. نو د پیریانو فساد ملایکو لیدلی و. نو ملائکه ویل یا الله د پیریانو فساد او ورانه او قتلونه خو موږ لیدلی دي دا انسانان چې ته پیدا کې خو کې دي شم دقه شانتي ورانکاری کنه. نو دې ته ویل کېږي قیاس د غایب په حاضر. من غایب خو حاضرین پیریانو باغی منګه ور قیاس کړو. دویمه وجه دا شو. درېمه توجیه چې دا امام قرطبي او نور مفسرینو غوره کړم ده هغه دا ده چې دوی د خلیفتن ټکي نه معلومه کړه. خلیفه څه معنی؟ فیصلې کوونکی. او فیصلې خو ال راځي چې د چا په منځ کې جنگ جګړه وشي. دې ټکي نه خپله معلومیږي چې دا خلک ورانې کوي. ولې؟ زه ول فیصله کوونکی پیدا کوم. نو فیصله کوونکی چې ناست او فیصلې راځي خو جنگ بشوي جګړه بشوي قتل بشوي فساد بشوي ځکه د فیصله راځي کنه. د دې ټکي د خلیفتن نه څه کړله معلومه کړله. ونحن نسبح بحمدك یا الله موږ ستا تسبیح وایو ستا سره ده واو د پاره د علت ته. اتجعلو ونحن ته په دې ځمکه کې داسې څوک پیدا کې ته وګوره وجه د آدمې پیدا کوه ځکه چې موږ ستا تسبیح او ستا حمد وایو. تسبیح او حمد څه ته وایي؟ دلته درې الفاظ رال. ونقدس لك تسبیح لکه سبحان الله یا الله شریک دی نشته زوی دی نشته مرګ در باندې نه راځي خوب در باندې نه راځي خوراک ته دی حاجت نشته دی فنا در باندې نه راځي محتاجنی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم. دا نفي کول دي ته تسبیح وایي. او بحمدک صفاتونه سدي رازق خالق مالک بچی ورکه اولادونه ورکه عزت ورکه علم ورکه برکت ورکه مالونه ورکه دي ته حمد وایي. او تقدیس یو معنا
امام قرطبی او ابن جوزی کړي دا نقدس نعظمک نکبرک استا کبریا بڑائی بیانو ته ډیر غټ ذات ته ډیر لوی ذات دي ته تقدیس وای. دویمه معنا چا د نقدسو کړي دا منګه ځانونه پاک ساتو د ګناهونو نه لکه ستا د وجنه یا الله ستا د حکم د وجنه من ګناهونه نه کو. نقدسو تقدیس لغوي معنا ځان پاک ساتو د ګناهونو نه چې ترانه خپنش. قال الله ورته فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون. دا جواب دی د هغوی د تپوس. هغوی تپوسو کو د حکمت یا الله د آدم علیه السلام په پیدایش کې به څه حکمتي د یو بل ویني تویوي یو بل وژني فسادونه کوي ورانې کوي او مونږ ستا تسبیح وایو ذکرونه هم دله کوو ګناهونه هم نه کوو حمد هم دی وایو. نو د ده په پیدا کولو کې حکمت فایده او راز بسوي. الله جواب ورکوي انی اعلم په دغه حکمت زه خبر یم لا تعلمون تاسو پې نه یاستئ خبر. د ادم او د ده د بچو په پیدایش کې چې کوم رازونه دي حکمتونه دي او کومې فایدې دي دا ماته معلومې دي تاسو ته نه دي معلوم. دې ته لنډ حکمت وي دې ته جواب اجمالي وي انی اعلم ما لا تعلمون بس زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. بیا هغه حکمتونه رستو الله رب العالمین راښکاره کړي دي په علمه په تعلیم الاسماء کې. ګوره انسان له الله علم ورکوي دا یو حکمت دی دا یو فایده ده. الله رب العالمین دله فیصلو طاقت ورکړي دا حکمت دی. قاضي جوړیږي حاکم جوړیږي د الله حدود په دې ځمکه نافذ کړي. ګوره ښه بادشاه اسلامي نیکمله بادشاه چې راغی خو قرآن او حدیث به نافذ کړي که نه. د آدم علیه السلام په پیدایش کې دغه فایده وکنه چې د الله دین په ځمکه د آدم بچی نافذوي. وعلم آدم الاسماء بل نعمت چې آدم علیه السلام ته نمونه ښودلي دي دا به انشاءالله بیا بل درس کې ووایو.